أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 213 شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 132 او آیات نمبر 133 ترجمه او تفسیر وکړو. واطیعوا الله او حکم ومنوي، اطاعت وکوي تاسو الله د الله، والرسول او حکم ومنوي، اطاعت وکوي تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم، لعلکم لپاره د دې چې ترحمون پر تاسو رحم وکړای شي. وسارعوا او تلوار وکړئ، تیزی وکوي تاسو الی مغفرت په طرف د هغو اعمالو چې سبب د مغفرت دی من ربکم د رب د ستاسو طرف نه، وجنت او تیزی وکوي تلوار وکوي په طرف د جنت، عرضها السماوات والارض چې پلنواله د هغه جنت چې ده، السماواتو د اسمانونو، والارض او د ځمکې ده، اعدت للمتقین چې تیار کړی شوی دی دا جنت چا دپاره؟ د متقیانو دپاره. نن درس کې الله پاک مو تاسو ته دا حکم کوي چې تاسو زما حکم ومانوئ، یعنی د ما اطاعت وکوئ او د ما د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم څه وکوئ؟ اطاعت وکوئ، د هغه خبره ومانوئ. هر ځای کې که تاسو سوچ کړی وي دا آیات ډېر ارسي، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د الله اطاعت چې کوي نو ته به چا اطاعت شروع کوي؟ د رسول. د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت چې شروع کړه داسې ښه لکه تا د الله اطاعت وکړه. مطلب دا چې دا یوه خبره ده. نو چې دا یوه خبره شوه بیا دا مختلفې ویلې ذکر کړې، خو الله به ویلي وو اطیعوا الله چې صرف بس د ما اطاعت وکوئ، یا به ویلي وو چې اطیعوا الرسول د چا اطاعت وکوئ؟ د رسول اطاعت وکوئ. دا دوه مختلف ویلې ذکر کړي دي. دلته ډېر ښکلی سوال دا جوړیږي، جواب یې دا دی چې د الله خبره منل او د رسول خبره منل، همدارنګې د رسول خبره منل دا داسې ده لکه د الله خبره منل. دا دغې دپاره چې د نبي علیه السلام دغې دنیا ته صرف داسې نه ده راغلی چې موږ تاسې ته صرف دا ووایه چې تاسې د الله حکم ومانوئ. نه، تاسو دا که آیات لیدلی وي الذین یتلون علیهم آیاته، نبی علیه السلام هغه دی چې تاسې باندې تلاوت کوي آیاتونه. نو نبی علیه السلام یو کار دا دی چې موږ ته قرآن وښیله. قرآن تلاوت به څنګه کوي؟ ډېر خلک دي قرآن تلاوت نه ورسي چې دا نبی علیه السلام نه وی راغلی، عربو ته به هم نه ورتله. نو یو کار یې دا دی چې موږ ته تلاوت چل ښیلی. ویزکیهم او بل کار یې څه وکړه چې موږ پاک کړو، د ګناهونو نه یې پاک کړو. ویعلموهم الکتاب والحکمه او موږ ته د الله دین یې ور وښیله. نو وکس وی الله پاک چې یې چې تاسو د نبي علیه السلام اطاعت وکړئ، مطلب دا که ما اطاعت کوئ نو تاسو نه پوهېږئ چې څنګه یې وکړو. نو تاسو به نبي علیه السلام ته کس وئ، هغه پرسنالټي د هغه شخصیت ته به کس وئ، هغه په رڼا کې به تاسو د الله اطاعت کولی شئ. تاسو به لیدلي وي بعضې ماشومان چې پلار یې نه وي، پلار یې مړ شوی وي، هغه ماشوم داسې بل رقم غټېږي، تربیت یې سم نه وي شوی، ویلې چې هغه خپل پلار یې نه وي لیدلی. کوم ماشوم چې پلار ښه سړی وي هغه زامن هم ښه وي، ځکه پلار ته کسي بچی همغه زده کوي. نو مو ته نبي علیه السلام دغې دنیا ته دغې پاره راغلی چې موږ ته د الله دین واضحه کړي. الله صرف قرآن هم ته هدایت نشي حاصلولی، ځکه قرآن کې ډېر آیتونه دي چې هغوی کې تفصیل نشته، لکه پکې راځي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاه، تاسې لمونځ کوئ او زکات ورکوئ. څو رکعته لمونځ وکړم؟
څه رقم ته مونځ وکړم، څه طریقه یې ده، څه پکې وایم، څه وخت یې وکړم، ډېر سوالونه دي. صرف قرآن کې راغلی چې مونځ وکړه. وآتو زکا او زکات ورکا. څه رقم زکات ورکم؟ کال کې 1 ځل 2 ځل 3 ځل 100 روپیو کې زکات ورکم، چاته ورکم، چاته ور نه کم. ډېر سوالونه دي. نو دا ټول سوالات او جوابات د نبی علیه السلام په زندګۍ کې پراته دي. نو نبی علیه السلام موږ دپاره دا د الله د دین یو څه دی تشریح کوونکی دی. نو ځکه الله پاک یایي چې تاسې د الله او د الله د رسول اطاعت وکوئ. او بل آیت کې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی علیہ السلام چې ځان نه خبرې نه کوي، چې کومې خبرې کوي د الله ورته څه کوي؟ وحي کوي. نو تاسې کوشش کوئ چې د نبی علیه السلام زندگی په خپلو زندګیو کې څه کوئ؟ راولوئ، د هغه سیرت وکسوئ، د هغه زندګۍ نه ځان خبر کوئ. څو بیبیانې وې، څو بچیانې وو، څومره وخت یې تېر کړه، مهاجرت یې چېرته تېر کړه، مدني ژوند یې چېرته تېر کړه، دغو ټولو نه ځان خبر کوئ. دا خبرې خپلو بچیانو ته ور زده کوئ، خپلو بیبیانو ته، خپلو ملګرو ته. نو بیا به موږ کې اسلام څه وي؟ انشاءالله پوره ارسي. وَأَطِيعُوا اللَّهَ او حکم ومانوئ، اطاعت وکوئ د الله والرسول او د رسول علیه السلام اطاعت وکوئ. لعلکم لپاره د دغې خبرې چې تاسې شوئ ترحمون چې په تاسې رحم وکړی شي. وسارعوا او تلوار وکړئ، تیزی وکوئ په طرف د چی شي؟ الی مغفرتن، د مغفرت طرف ته، یعنی نیک اعمال وکوئ چې الله درته بخښنه وکړي. ګناهونه درنه شوي دي، توبه وباسه، ګناهونه درنه شوي دي. نوافل شروع که، تهجد شروع که، تلاوت شروع که. حدیث شریف دی چې که ته نیک اعمال کوې تا ګناهونه به څه کېږي؟ میټاویږي به، ختمیږي به. من ربکم، ستاسې د رب د طرف نه. و جنتین او تلوار وکوئ، تیزی وکوئ په طرف د جنت. څه رقم د جنت؟ عرضها چې هغه پلنوالی چې دی السماوات والارض، د اسمانونو او د ځمکې دی. دومره پلن دی چې دغه ځمکې نه تر اسمان پورې څومره فاصله ده. جنت صرف دومره پلان ده او دا فاصله اوسه پورې چاته معلومه نه ده. دا سپوږمۍ پورې صرف نن سبا ساینسدانان یې چې موږ ختلي یو. سپوږمۍ نه بره اول اسمان دی، هغه نه بره بل اسمان دی، بل او جنت چې دی صرف دومره پلن ده. او تاسو که سوچ کړی وي دا پلنوالی د یو شي وړیکی وي، اوږدوالی ډېر غوټ وي، نو چې جنت دومره پلن دی اوږدوالی به څومره وي؟ علما لیکي دا خو صرف الله پاک متاسې پوهې دپاره دا مثال ورک کړی دی. دغه نه به هم ډېر پلن وي، دغه نه به هم ډېر اوږد وي، هغه متاسې سوچ کې نشو اروستی. او دا جنت به چا دپاره وي؟ اعدت للمتقین، چې تیار کړی شوی دی چا دپاره؟ متقیانو دپاره. هم متقیانو آیاتونه متاسې اول سر کې ویلي وو الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، چې دا کتاب هدایت ده د متقیانو دپاره. متقیان څوک دي؟ الذین یؤمنون بالغیب، چې هغوی ایمان راوړي په غیب باندې. ویقیمون الصلاة، 5 وخته فرضي لمونځ کوي. ومما رزقناهم ينفقون، او څه چې موږ دوی ته ورکړي دي هغه نه دوی څه کوي؟ خرچه کوي، یعنې زکات وباسي. الذین یؤمنون، متقیان هغه خلک دي چې ایمان راوړي. بما انزل الیک، هغه څه چې په تا باندې نازل شوي، یعنې په قرآن باندې ایمان راوړي. وما انزل من قبلک، او هغه څه چې تا نه مخکې نازل شوي، تورات، زبور، انجیل. وبالآخرة هم یوقنون، او په ورځ د آخرت باندې یقین ساتي. نو دا د متقیانو علامې دي. که ته ځان نه متقي جوړوې په قرآن عمل شروع کا، که ته ځان نه متقي جوړوې د الله خبرې منل شروع کا، انشاءالله آخر به چېرته ځې؟ جنت ته به ځې. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.